Audio Jungle. السلام علیکم. تاسو ګورئ پښتو نیوز او زه یم مطیع الله سالار. راځئ چې د نن ورځې مهم خبرونه در سره شریک کړم. د پاکستان سیاسي وضعیت. د پاکستان په سیاست کې نن یو نوی پرمختګ شوی. د وزیر اعظم پوزیشن لخوا مهم اعلان شوی دی. د چارواکو په وینا د راتلونکي حکومت لپاره مهم تصمیمونه نیول شوي دي. د پاکستان او نړیوال اړیکې. د پاکستان، هند، چین، امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه تازه معلومات خپاره شوي دي. د ډیپلوماټیکو سرچینو له مخې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د امنیتي وضعیت تازه معلومات. د پاکستان د خیبر پختونخوا، بلوچستان، کراچۍ امنیتي وضعیت ته په کتو چارواکو د نوي عملیاتو اعلان کړی. پولیس او امنیتي ځواکونه د ناامنۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د هوا حالات. د پاکستان مختلفو سیمو کې د باران او طوفان اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې له خلکو غوښتنې چې احتیاط وکړي، په ځانګړې توګه د لاهور، پیښور، اسلام آباد اوسیدونکو ته د شدید باران خبرداری ورکړل شوی دی. د کرکټ ټیم تازه معلومات. د پاکستان کرکټ ټیم د راتلونکي سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. بابر اعظم، شاهد افریدي، رضوان په اړه تازه خبرونه خپاره شوي دي. دا و زموږ د نن ورځې مهم تازه خبرونه. که تاسو نور تازه معلومات غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بل ویډیو پورې د الله په امان.